سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دې ویډیو کې به موږ او تاسې په ساتوشي اپ کې چې کوم کوینونه ماینینګ کړي یو د CTO په نامه څنګه کولی شو له هغې سره موږ او تاسې د ویډرا دپاره خپل ادرسونه لینک کړو. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکیل درسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ تر څو نور ملګرو ته هم ورسیږي. راځو په ساتوشي اپ کې موږ او تاسې یو کوین ماینینګ کړو. دغه کوین چې دی د STO په نامه دغه کوینو د دې ایرډراپ چې دی مکمل پای ته رسېدلی دی. اوس تاسې کولی شئ د ویډرا لپاره خپل ادرس چې دی له دې سره تاسې لینک کړئ. صحیح شو. دغه کوم ایرډراپ چې د CTO په نامه له دې سره اوس تاسې کولی شئ چې خپل ادرسونه چیک کړئ، خپل ادرسونه ورسره وصل کړئ. زه بیرته راځم ایرډراپ برخې ته. چې کله ایرډراپ برخې ته راشئ دلته دغه ویلیډ برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله په ویلیډ برخه باندې کلیک واست دې کې به تاسې لاندې راشي او دلته به په CTO باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیسته ګورئ دلته موږ او تاسې ته لینک ویډرا اډرس موږ دې سره تاسې خپل ویډرا ادرس چې دی هغه لینک کړئ. صحیح شو. را به شئ د دې نه مخکې به تاسې تر ټولو لومړی کار به دا وکړئ چې میټا ماسک به تاسې څه کوئ، میټا ماسک به تاسې انسټال کړئ له ځان سره. صحیح ده. دغه میټا ماسک ته د میټا ماسک جوړول اسانه دي لکه څنګه چې ټرسټ والټ ټون کیپر موږ سره جوړیږي. میټا ماسک هم په همغه شکل له موږ او تاسې سره جوړیږي. را به شئ تاسې به خپل میټا ماسک چې دی هغه راخلاص کړئ. چې کله تاسې خپل میټا ماسک راخلاص کړه په دې کې موږ او تاسې څو کارونه کوو. موږ او تاسې به په دې کې لومړی دا چې دی کور نیټورک به موږ او تاسې اډ کوو او ورسره به موږ او تاسې دغه کوم ادرس چې دی دا به موږ او تاسې پکې اډ کوو. دا څنګه پکې اډ کولی شو؟ د دې لپاره به تاسې تر ټولو لومړی راشئ په دې کې به تاسې کور نیټورک اډ کړئ. صحیح ده. د کور نیټورک اډ لپاره به تاسې دې ځای باندې کلیک واخلئ. چې کله هم تاسې په دې ځای باندې کلیک واخلئ دلته به تاسې راشئ اډ نیټورک باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. اډ نیټورک. چې کله په اډ نیټورک باندې تاسې کلیک وکړئ دلته بیا تاسې راشئ په کسټوم نیټورک باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. کسټوم نیټورک باندې کلیک واخلئ دلته به تاسې راشئ لومړی به د نیټورک نیم ولیکئ. زه راځم لومړی د نیټورک نیم لیکم. زه دا ټول شیان ولیکم بیا به تاسې ته وښیم. ښه ګورئ تاسې به دا په دغه شکل سره په کسټوم نیټورک کې به تاسې دا په دغه شکل سره ولیکئ. لومړی کې به تاسې نیټورک نیم کې به تاسې کور ولیکئ. بیا RPC URL کې به تاسې دغه چې دی ولیکئ. دا ګورئ په همدغه شکل سره به ولیکئ چې غلطي پکې ونه کړئ. صحیح ده. په همدې شکل سره به ولیکئ. په چین ID کې به تاسې ولیکئ 11 دغه شکل سره ولیکئ. په سمبول کې به ولیکئ کور او په اخر کې بلاک ایکسپلورر کې به URL کې به تاسې دا ورته ولیکئ. صحیح شو. په دغه شکل سره به تاسې ولیکئ. تاسې دا وګورئ په دغه شکل سره به تاسې په ښه دقیق ډول سره به تاسې دا ټول شیان ورته ولیکئ. چې کله هم دا ولیکل لاندې به لاړ شئ په اخر کې په اډ باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په اډ باندې کلیک دلته به راځي په دلته به تاسې راشئ په کنفارم باندې به تاسې بیا څه واخلئ، په کنفارم باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ او دلته به بیا په دغه سوچ نیټورک باندې ورته کلیک واخلئ. دا وینئ په دې باندې به بیا تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخیست موږ او تاسې سره به کور نیټورک چې دی هغه اډ شي. صحیح شو. اوس به راشئ موږ او تاسې به دغه د CTO دغه به څنګه اډ کوو، د هغې ادرس کانټاکټ ادرس به موږ او تاسې څنګه چې دی هغه دلته اډ کوو. صحیح شو. د دې لپاره به تاسې راشئ په امپورټ ټوکن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. امپورټ ټوکن باندې چې کله تاسې کلیک وکړئ دلته تاسې نه غواړي ټوکن کنټراکټ ادرس. ټوکن کنټراکټ ادرس به تاسې له کوم ځای پیدا کوئ؟ دغه ټوکن کنټراکټ ادرس چې دی ما تاسې سره په خپل ټلګرام چینل کې شیر کړی. صحیح شو. دا ګورئ زما په ټلګرام چینل کې ما تاسې سره شیر کړی دی. تاسې به له دې ځای نه دا تاسې کاپي واخلئ. دا وینئ تاسې به دغه صرف دا ساحه کاپي ونیسئ. دا وینئ دا به صرف له تاسې له ځان سره کاپي واخلئ. د همدې ټلګرام چینل لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن او په لومړي کمنټ کې تاسې ته میلاوږي. یا د ټلګرام خپل ټلګرام ته راشئ په ټلګرام سرچ کې ولیکئ معراج خان سکیل نو تاسې ته به دغه چینل راواخلي. 2000 سبسکرایبر لري. صحیح ده. یا د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسې ته ما لینک پرېښی. را به شئ دغه ادرس به تاسې له ځان سره کاپي ونیسئ. صحیح شو. را به شم دا به داسې کاپي واخلئ. را به شم قلم نشانې ته زه به د دې صرف دا برخه کاپي کړم. صحیح ده. دا وینئ صرف دا برخه به کاپي ونیسم. صحیح شو. زه راځم همدا برخه دغسې کاپي کوم. کله مې کاپي کړله بیرته راځم همدغه میټا ماسک ته. صحیح شو. چې کله میټا ماسک ته راغلم میټا ماسک تاسې کوم خپل پاسورډ لرئ هغه به پاسورډ به تاسې ورکړئ په دغه شکل. دلته چې ټوکن ادرس کې به همغه ادرس چې تاسې زما ټلګرام چینل نه کاپي کړه دا به دلته ورته پیسټ کړئ. صحیح شو. چې کله هم پیسټ کړه نو اوس به په غشي باندې به تاسې کلیک واخلئ. ګورئ دلته موږ سره خپل هغه ټوکن سمبول هر څه راواخیسته. ګورئ CTO په نامه او د 18 په نیکسټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسې بیرته په امپورټ باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. دا به امپورټ کړئ. کله تاسې دا امپورټ کړه نو دا به تاسې سره اډ شي. د دې لپاره به اوس تاسې څه وکړئ؟ د دې لپاره به صرف تاسې
دا خپل ادرس یا له دې ځای کاپي ورته واخلئ یا راشئ همدې ټوکن برخې ته چې کله تاسې راغلئ په دې کې لاندې خر ته راشئ او دلته لیکل شوي دي ریسیو. په دې ریسیو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ او دا کاپي کړئ له دې ځایه صحیح دې ځای نه کاپي واخلئ. کله چې دا کاپي کړه بیرته راشئ خپل ساتوشي اپ ته. صحیح شو. کله چې ساتوشي اپ ته راغلی دلته په لینک ویډرا ادرس باندې تاسې کلیک واخلئ او دلته تاسې هغه ویډرا دپاره چې کوم ادرس تاسې له خپل میټا ماسک نه کاپي کړه هغه دلته ورته پیسټ کړئ او راشئ دلته په دې ځای کې تاسې خپل د اسټ پاسورډ ورکړئ. اسټ پاسورډ کوم پاسورډ دی موږ تاسې چې په تیر کې د ویکس د ویډرا لپاره یا همدارنګه د اسټ دپاره موږ خپل پاسورډ ورکړو نو هغه دلته تاسې ورته واچوئ. زه راځم خپل اسټ پاسورډ ورته اچوم. کله چې ما خپل اسټ پاسورډ ورته واچوه ګوره دلته اوس ماته لیکلي دي چې ستاسې دغه جیمیل ته چې دی یو وریفیکیشن کوډ لاړ هغه تاسې دلته ورکړئ. زه راځم هغه ورکوم. دغه د کوډ ماته راغلی له ساتوشي اپ نه ماته دا کوډ راغلی دی. صحیح شو. زه به دغه کوډ له ځان سره کاپي واخلم په دغه شکل سره. صحیح شو. چې کله مې دا کاپي واخست بیرته به راشم همدې ساتوشي اپ ته او دغه وریفیکیشن کوډ ځای کې به دا څه کړم دا به ورته پیسټ کړم. په دغه شکل به دا ورته پیسټ کړئ. په کنفارم باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله په کنفارم باندې کلیک واخیستو نو زموږ ستاسې ادرس چې دی هغه په کامیابۍ سره ورسره وصل شو. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې د سی ټي او سره تاسې خپل ادرسونه چیک کړئ خپل ادرسونه ورسره لینک کړئ یا وصل کړئ. صحیح شو. دلته به تاسې ته بار بار لیکي چې لینک خو چې یو ځل تاسې لینک نو بس بیا دوباره نور ضرورت نشته چې تاسې ورسره لینک کړئ. نو دې سره زموږ ستاسې د ویډرا ادرس چې دی لینک شو چې بیا کله ویډرا پیل شي انشاءالله موږ تاسې ته به ویډرا وشي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي